بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن 20 د سپتامبر کال 2015 چې د شنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن مې موضوع یو خاص دغې ته ځانګړې کړې ده ځکه تیر 2 ورځو کې مې جهادي راپورونه در نه کړل او په ضمن کې د پاکستان د پروپاګاندا او تاسو د هغې د صدر اعظم خبرې په ملګرو ملتونو کې واورېدلې چې د افغانستان په هکله داسې ښکاره کړه چې افغانستان بې ثباته دی، هلته امنیت دغه نه دی، حکومت سم نه دی او داسې دغه کړله چې ویې انګېرله چې ممکن هلته په حساب د خلکو دغه دا دی چې تمایل دا دی چې د نظام په مقابل کې یعنې د افغانستان امنیت یې بې ثباته وښوده. نو ما دا برنامه په ده باندې نن جوړه کړې ده چې دا موږ توازن وکړو چې آیا بې ثباته افغانستان دی که پاکستان دی. دغه کوم راپور چې زه اوس تاسو درکوم د دې یوه نمونه په افغانستان کې راته وښایئ چې موږ وایو چې افغانستان بې ثباته دی. نو که چېرته افغانستان کې دا څه نشته او دغه ټول څه په فعلي پاکستان کې کیږي نو بې ثباته څوک دی او د چا نظام خطر کې دی. نو راځو د اګست او د سپتمبر د میاشتې مکمل دا راپورونه چې جهادي ما تاسو ته وړاندې کړي دي د هغې هغه خال او مهم دغه چې څومره کسان وژل شوي دي په دې 2 میاشتو کې، یعنې اول د اګست نه تر نن د 20 د سپتمبره پورې څومره عسکر وژل شوي دي، څومره ټپیان شوي دي، څومره دوی صدمه لیدلې ده او په څه رقم عملیات دوی باندې شوي دي. او بل دا ده چې دې کې دا راپور هم زما کامل هم نه دی او دې آمار دقیق هم نه دي لپاره دی چې تعداد د زخمیانو، تعداد د مړو، تلفاتو او خسارات ډیر زیات دي خو مجاهدین نشي کولی چې دقیق معلومات راټول کړي راوړي. هغې ظاهري چې د سیمې نه کوم معلومات لاسته ورځي هغه میډیا ته ورکوي او دا خبرونه د میډیا په ترو راځي. نو په دې اساس باندې دا کومه احصایه چې زه ورکوم، د آمار چې زه ورکوم، دغه رقم چې زه ورکوم دا فلحال زیات دی مګر هم هغومره چې دا باید وای هغه راپور نشته موږ سره. یعنې د زخمیانو تعداد په زرهاوو دی په د فوز کې، د مړو تعداد د زرو نه اوړي، همدارنګې تلفات. خو ما سره هغه څه چې ما سره دي زه د هغې سند په اساس تاسو ته وړاندې کوم. د اګست د اولې نه تر 20 د سپتمبره پورې په پاکستان کې چې عملیات شوي دي دغې کې 669 پوځیان او افسران وژل شوي دي چې دا د بلوچستان او کراچۍ، پنجاب جنوبي او ډیر زیاتې په خیبر پښتونخوا په بالخصوص په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې شوي. 230 تنه د ټپیانو د زخمیانو هغه چې ما راټول کړي دي په اکثر راپورونو کې تاسو ګورئ چې جنگ وشو، تلفات مالی او ځاني ور واوښتل خو تعداد نشته دی. د هغې تعداد ډېر زیات دی چې دلته موږ تذکر کړی نه دی. هغه محدود خبر چې ما سره دی امنیتي کامرې او ډرونونه چې د منځه وړل شوي 93 دانې دي، یو ټانک له منځه تللی دی، ژوندي نیول شوي پوځیان او د هغې مخبران او کسان 10 کسه دي، سولر او وای فای چې له منځه تللي دي 15 دي، غنیمت چې نیول شوي وسایل دي 14 کلاشینکوفونه، موټر د تجهیزاتو سره، لاریګانې د اکمالاتي خوراکي موادو سره، مخابرې، موبایل، راکټ لانچر، حرارتي دوربینونه، G3 ټوپک، LMG ماشیندارې، ډرون کامرې او نور تجهیزات، د اوبو پایپونه، سکواټر، ټریکټر، نظامي موټرې او لاس په سر شوي عساکر 10، نیول شوي مخبران 15 او وژل شوي مخبران 3 کسه دي. دا د دې تیرې 2 میاشتو راپور چې په نچوړ شکل کې ما تاسو ته وړاندې کړ. اوس راځم د اګست او د سپتمبر په میاشت کې هغه مهمې غټې واقعې چې شوي دي هغه ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په 8 د اګست وزیرستان شمالي د ګړیون ولسوالۍ پر کاندي پوستې باندې حمله وشوه، 15 عسکر وژل شول. په 9 د اګست خیبر ولایت باړې ولسوالۍ پر برقمبرخیل کې د دوربیخیل په سیمه کې په قطار باندې پوځي قطار باندې حمله وشوه
شپږ عسکره پکې وژل شوي دي. په 10 د اګست وزیرستان جنوبي ولسوالي مکین د قلندر په سیمه کې د سړک 100 میله په دغې باندې د نظامي موټرونو باندې کمین ووهل شو. 2 موټر له منځه ویوړل شول. 15 عسکره وژل شوي دي او نور تعداد زخمیان دي. په وخت د دې کې چې دوی بیرته مجاهدین خپل مرکز خواته روانو، اردو په دې باندې دوباره کمین وه، بیا دوباره برخورد وشو او په دې کې بیا 15 عسکره نور هم ووژل شول، چې یعنې په دغه ورځ تعداد د عسکر وژلو 30 تنه دی. 12 د اګست ولایت باجوړ ولسوالۍ ریاست د پاټک په سیمه کې اردو پر مجاهدینو باندې حمله وکړه. مجاهدینو د خپل د استشهادي ډلې د SIF 6 تنه فدایان کمین باندې برید ته ورواستول. قطار چې د موټرونو یو قطارو په د باندې برید وشو، 15 عسکره پکې ووژل شول. په 13 د اګست ولایت بردیر د خاص دیر ولسوالۍ د چترال سړک په د کناره باندې د پولیس پر کاروان چې د پله د سر نه تېرېده برید پې وشو. په دغې برید کې 3 عسکره ووژل شول، 8 زخمیان شول او موټر هم له منځه یوړل شو. 14 د اګست وزیرستان شمالي سپینوام ولسوالۍ شیر آبله سیمه کې د اردو پر مجاهدینو حمله وکړه چې په ځوابي حمله کې 8 عسکر وژل شوي دي. په 15 د اګست پېښور ولایت پېښور سیټي ولسوالۍ ناصرباغ سړک د DHA په سیمه کې مجاهدینو پر پولیس او CTD موټر ماین چاودنه وکړله. 15 عسکره پکې ووژل شول. په 15 د اګست شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ کونړۍ سیمه کې پوځ پر مجاهدینو برید وکړ. جوابي کاروي کې SPO او نور پولیس 14 تنه ووژل شول. په 18 د اګست وزیرستان جنوبي لدی ولسوالۍ مجاهدینو د پوځ پر قطار کمین ووهه. یوه لارۍ، یو ډاټسون او د خوراکي موادو موټر وسوځول شو او 4 موټرونه نور تخریب شول. 14 عسکره وژل شوي دي، 15 ټپیان شوي دي. په 18 د اګست وزیرستان جنوبي انګورډي ولسوالۍ د عمومي سړک په اوږدو کې د پوځ پر موټر باندې ماین چاودنه وشوه. 6 عسکره وژل شوي دي او زیات تعداد ټپیان شوي دي. په 21 د اګست جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ دانی سیمه اردو پر یعنی پوځ پر مجاهدینو حمله وکړه. ډیر سخت جګړه د دې په منځ کې ونښتله. 15 عسکر وژل شوي دي، 10 زخمی شوي دي، 2 ډرونه را نسکور کړل شوي دي او پوځ په تیښته مجبور شوی دی. د خلکو کورونو ته پناه وړې ده. مجاهدینو کورونه محاصره کړل او د هغې په نتیجه کې چورلکې راغلې، په خلکو باندې بمبارد وکړه. کله چې بل قطار د دې پوځیانو د خلاصولو لپاره راغی، مجاهدینو هغه سره هم دوباره جنگ کې ونښتل او 2 نور عسکر هم ووژل شول، چې یعنې د دې وژلو تعداد 17 تنو ته او 10 زخمیانو ته او 2 ډرونو ته لاړه. 22 د اګست بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ زونیخیل سیمه کې مجاهدینو د خوراکي موادو لپاره راغلي د چې د ولینور نظامی پوستې ته خوراکي مواد وړل. په دې باندې مجاهدینو لاره مسدوده کړې وه او دوی ته د خوراکي مواد نه ورسېدل او دغه محاصره 10 ورځې دوام یې وکړ. پوځ د دې محاصرې د ماتولو لپاره دلته حمله وکړله. د جګړې په نتیجه کې 15 عسکر وژل شوي دي او ډېر تعداد نور زخمیان شوي دي. په 24 د اګست ولایت کورمې ولسوالۍ ډوګر د تورې وړۍ بازار کې د پوستې پر سر د FC پوستې پر سر حمله وشوله. 15 عسکر وژل شوي دي، 2 عسکر ټپیان شوي دي، 2 میله کلاشینکوف، 1 راکټ لانچر او حرارتي دوربین په غنیمت نیول شوی دی. 15 د اګست وزیرستان جنوبي مکین ولسوالۍ قلندر شرقۍ سواکۍ غوړه کونډسرې ترتي پنګې او د پوځیانو په دغې مجاهدینو په مراکزو باندې برید وکړ. ډېر سخت جګړه وشوله، په نتیجه کې 10 عسکره وژل شوي دي. 9 د اګست ولایت د ګلګت او د چلاس په سیمه کې د هدور په ساحه کې مجاهدینو د سکاوټس د ګلګت بلتستان سکاوټس پوستې باندې حمله وکړه، چې د هغې په نتیجه کې د GB سکاوټس وینګ 112 15 عسکر وژل شوي دي او 4 زخمیان شوي دي. 9 د اګست وزیرستان شمالي دوسلې ولسوالۍ د اکمالاتي کاروان په سر باندې حمله وشوه. 3 موټرې له منځه ویوړل شولې او 3 عسکر پکې وژل شوي دي. په 9 د اګست
د اسماعیل خان ولسوالۍ کلاچې هغه عسکر چې د خوراکي موادو لپاره د لوني منطقې نه راغلي او د بیرته د موادو سره خپل پوستي خواته تلل د حملې لاندې راغلل 7 تنه پکې وژل شوي دي او نور مالي زیان هم ورته اوښتی دی. په 9 د اګست بردیر ولایت براول ولسوالۍ سونی خاره سیمه کې پر پوځي پوسته برید وشو. د اف سي 6 عسکر وژل شوي دي او 3 نور زخمیان شوي دي. په 10 د اګست ولایت مکران پنجګور ولسوالۍ د اف سي پر پوسته په برید کې 2 ساعته جګړه وشوله. پوسته کاملا مجاهدینو فتح کړله او د پاکستان فوجیان د دغه پوستې نه کاملا پاک کړل، یعنی د منځه یوړل. او دا د 2019 د دغه حملې په بدل کې شوی و چې د پمدي پوستې باندې مجاهدینو برید کړو. ټول مجاهدین شهیدان شوي او موافقه شوي نو چې دا پوسته ونیسي. نو دا پوسته د ځلې دوی کاملا فتح کړله او ټول د فوجیان پکې ووژل او له منځه یې ویوړل. همدارنګې د اګست په میاشت کې په بلوچستان کې بله واقعه د بلوچستان په ښار کې وشوه چې هلته د پوځ باندې د بلوچ ازادي غوښتونکو حمله وکړله او د 40 نه زیات پوځیان پکې وژل شوي وو چې د یو راپور په اساس 15 زخمی وژل او 15 زخمیان او د بعضو په اساس 40 مړي او د 3 پورې زخمیانو. خو صحیح احصایه کاملا دقیقه نه ده ترلاسه شوې. دغه ورکړل شوی چې په حدود د 40 تنه دي. په اول د سپتامبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ ډنګسار سیمه کې 15 اف سي عسکر وژل شوي دي. په 3 د سپتامبر سوات ولایت مټۍ ولسوالۍ د بکروسر په سیمه کې 10 پوځیان وژل شوي دي. په 3 د سپتامبر سوات ولایت مټۍ ولسوالۍ پوځ پر مجاهدینو برید وکړ. د اس اس جي کمانډو برید کې 4 کمانډو وژل شوي دي، 3 ژوبل شوي دي او مجاهدینو ډېر زیات غنیمت ترلاسه کړی دی. 3 د سپتامبر باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ ډنګسار سیمه کې 4 عسکر وژل شوي دي. 5 د سپتامبر مومن ولایت صافو ولسوالۍ شیخ بابا سیمه کې مجاهدینو او پوځ ترمنځ یو شدید جګړه ونښتله چې د جمعې ورځې نه شروع شو او د شنبې ورځې تر ماسپښین دوام وکړ. 7 عسکر پکې وژل شوي دي. هلیکوپټرو په خلکو او په کلي باندې بمبارد کړی دي او ډېر خلک زخمیان کړي دي. په 8 د سپتامبر جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ ملاتوی پوستې ته روان اکمالاتي 2 موټرو باندې برید وشو. موټرونه تخریب شول، 6 عسکر وژل شوي دي. 11 د سپتامبر شمالي وزیرستان دوسلې ولسوالۍ دفاعي عسکر په برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. په 11 د سپتامبر کوزدیر ولایت لال قلعه ولسوالۍ سرباز سیمه کې د پوځ او مجاهدینو انخته کې 7 عسکر وژل شوي دي. 10 ټپیان شوي دي. د 7 مړو جسدونه مجاهدینو ځان سره وړي چې بیا وروسته په بله ورځ باندې دا تبادله شول او مجاهدینو خپل هغه پخواني د مومند او د دیر په ساحه کې چې کوم مجاهدین هغې پوځ وړي هغې ته یې نه په بدل کې واخیستل. په 11 د سپتامبر جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ شپش تونه سیمه کې په 2 بریدونو کې پر پیاده عسکرو برید کې 3 وژل شوي دي او په همدې ولسوالۍ کې 2م برید کې 15 عسکر وژل شوي دي. په 12 د سپتامبر جنوبي وزیرستان بدر ولسوالۍ فقیر سرای سیمه کې مجاهدینو پر پوځي کاروان له 2 طرفه برید وکړ. 40 عسکر وژل شوي دي او ټپیان شوي دي. 8 میله ال ډي کلاشینکوف، 1 میل جی 3 ټوپک، 1 میل ال ام جی ماشینداره، 1 لیزر، 1 ډرون کامره او 2 ډرون رانسکور کړل شوي دي. یعنی یو روغ نیولې دی او 2 رانسکور کړي دي. په 12 د سپتامبر وزیرستان جنوبي اعظم ورسک ولسوالۍ دانه او توره ګوله سیمو کې مجاهدینو مرکز لور ته را روان د پوځ په برید کې هڅه وشوه خو مجاهدینو ځوابي برید وکړ. د دانې په برید کې 3 پوځیان وژل شوي دي. د توره ګوله په ټانکونو په قطار برید کې د یو ټانک له منځه تللی، 6 عسکر وژل شوي دي. 1 ډارسون هم سوځول شوی دی او پوځ د چورلکو په ذریعه په خلکو باندې بمبارد کړی دی. دا و د دغه تیرو 2 میاشتو هغه محدود راپور چې ما سره دی. دا ټول راپور نه دی، زه بار بار دا تاسو وایم دا راپور ډیر وسیع دی. که ټول راپور راټول شي تلفات د پاکستان د پوځ نهایت زیات دی. نو په دې اساس باندې تاسو دا په خپله قضاوت وکړئ چې امنیت د کوم مملکت خراب دی. آیا په افغانستان کې یو هم داسې واقعه شته دی
چې هلته کوم د پوست په پوسته باندې حمله شوې، پوسته د منځه وړل شوي او د هغې قومندان وژل شوي، عسکر په تیښته مجبور شوي. دا د پاکستان حال دی. دا ماته وایي چې د افغانستان حالت خراب دی او دنیا دې راشي دلته نظام دې جوړ کړي. خپل نظام دې جوړ کړه چې خپې دې ټینګې شي، چې نظام دې د ټینګېدو نه دی او د منځه تلو دی. په همدې دغې سره دا برنامه پای ته رسوم. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.